د افغانستان کرکټ لوبډلې تکړه لوبغاړی ابراهیم ځدراڼ وایي موږ له بنګلدیش څخه په دې طریقه سره دغه لوبه ګټلی شو چې د څنګه وړاندوینه کړې ده رځو ټولو معلوماتو ته. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان انرژي لرونکی لوبغاړی ابراهیم ځدراڼ باور ښیي چې د بنګلدیش خلاف په روانه ټیسټ لوبه کې 80% د بریا چانس لري. ابراهیم چې په لومړي ځل د افغانستان په استازیتوب د بشپړ ټیسټ عضویت لرونکي لوبډلې خلاف لوبه کوي وایي افغانستان د بنګلدیش خلاف په ټیسټ لوبه کې برلاسه ښکاري او لرې نه ده چې افغانستان به دې لوبه کې بریا خپله کړي. ابراهیم ځدراڼ زیاتوي چې له دې وړاندې ټیسټ لوبې انټرکانټینټل کپ سیالۍ نه دي چې کړي خو کورنۍ 4 ورځنۍ سیالۍ یې ترسره کړي دي. ما له دې وړاندې په دې ټورنمنټ یا انټرکانټینټل کپ سیالیو کې لوبې نه دي کړې خو په افغانستان کورني کرکټ یا 4 ورځنیو سیالیو کې مې لوبو کړي دي. په لومړیو څو سیالیو کې ونه ځلیدم خو وروسته د وخت په تېرېدو سره ښه شوم. اوس دا دی هغه تجربې دلته په دې سیالیو کې کاروم. د ځدراڼ په وینا چې بنګلدیش خلاف د دې سیالیو لپاره یې 2 اونۍ په اماراتو کې تیاری نیولې په دې هیله چې افغانستان دغه سیالۍ وګټي. دا زیاتوي موږ د دې سیالیو لپاره ښه چمتووالی نیولی. موږ 2 اونۍ وړاندې د دې سیالیو لپاره په اماراتو کې روزنیز کمپونه ترسره کړل. دغه شان مو دلته 2 ورځنۍ تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړه. په دې هیله یو چې ښه لوبه وکړو ترڅو پایله یې زموږ په ګټه تمامه شي.